السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د ښه جنسي رابطې په موخه اړین معلومات. راځو د دې دپاره چې تاسو ښه جنسي رابطه ولرئ باید د جنسي روابطو اړوند مکمل معلومات ولرئ. دلته 5 سواله دي چې همیشه دا 5 سوالونه د روانشناسانو څخه کیږي. اول، د جنسي ناروغ میرمن د جنسي ناروغ سره څه کومک کولی سي؟ هغه نارینه چې جنسي مشکلات لري. دوهم سوال، جنسي رابطه او اخلاق ارتباط سره لري که یا؟ آیا تغذیه کولی سي جنسي مشکلات حل کړي؟ یعنې آیا غذا کولی سي جنسي مشکلات حل کړي؟ بل څلورم سوال دا دی، وایي آیا اقتصادي مشکلات د جنسي روابطو د مشکلاتو سبب کیږي که یا؟ پنځم سوال دی، آیا جنسي ناروغۍ د جنسي رابطې د قطع کېدو معنا لري؟ یعنې آیا ناروغۍ د دې سبب کیږي چې موږ جنسي رابطه نه لرو، هغه که هر ډول ناروغي وي؟ راځو د دا 5 سوالو جواب ته اوس ته وایم. اول سوال دا دی، وایي جنسي ناروغ میرمن آیا کومک کولی سي جنسي ناروغ سره؟ وایي بلې، د جنسي ناروغ میرمن د جنسي ناروغ یا سره ډیر لوی کومک کولی سي. او لوی کومک د چی څخه شروع کیږي؟ اول دا دی چې خپل آرامښت وساتي، صابره واوسیږي، خپل پر میړه باندې نیوکې ونه کړي چې ته د جنسي دا مشکلات لري او ته یو نامردګي لري، ته مرد نه یې، یا په تا کې جنسي مشکلات یې. جنسي مشکلات لکه نور مشکلات رواني ستونزه ده، یو ډیر جدي فزیکي ستونزه نه ده چې تاسو یې جدي نیسئ. کوشش وکړئ خپل آرامښت حفظ کړئ او صبوره واوسیږئ، صبر وکړئ. په صبر سره او په میړه باندې د اعتماد باندې تاسو کولی سئ خپل میړه لا هم قوي شخص جوړ کړئ. وایي خپل میړه ته د انتقاد په سترګه مه ګورئ. په دا سترګه مه ورته ګورئ چې وله زما میړه جنسي مشکلات لري نو دا ضعیفه کس دی. نه خیر، دا غلطه خبره ده، بلکې کیدای سي د مشکلاتو له وجې یا هم د رواني ستونزو له وجې دی په دا مشکلات اخته سوی. تاسو کولی سئ د هغه سره کومک وکړئ او هغه جوړ کړئ. وایي ښځه موږ درکوو چې بد احساس کوي چې میړه یې جنسي مشکلات لري، مخصوصا ژر انزال مشکل ولري یا د نعوظ مشکل ولري، د شخوالي مشکل ولري. نو دا ښځې ته بد احساس ورکوي. خو کوشش چې ښځه چې کوشش وکړي د دې پر ځای چې ځان ته بد احساس ورکړي، خپل میړه درک کړي. بله خبره ده، و یو بل سره تاسو خبرې وکړئ، سره کښېنئ، د جنسي مسایلو اړوند خبرې وکړئ او په دقیق توګه خبرې وکړئ. د خبرو څخه تښته مه کوئ. بعضې وخت نارینه د جنسي مسایلو د خبرو څخه تښته کوي. دوی داسې فکر کوي که ولا که زه د جنسي مشکلاتو اړوند د میرمنې سره خبرې وکړم، دا داسې معنا لري چې ګواکې زه یو ضعیفه نارینه یم. نه خیر، تاسو ضعیفه نارینه نه یاست، تاسو فقط جنسي مشکلات لري لکه نور د ژوند مشکلات. تاسو یو د بل سره کښېنئ، خبرې وکړئ، د حل لار راوباسئ او پر هغه حل لار باندې بیا ولاړ سئ. که چیرې تاسو خپله د حل لار نسئ رایستلی، نو بیا تاسو روانشناس ته مراجعه وکړئ چې روانشناس تاسو سره کومک وکړي تر څو خپل جنسي مشکلاتو ته د حل لار پیدا کړئ. دوهم سوال دی، وایي جنسي رابطه او اخلاق رابطه سره لري؟ بلې، ټول هغه شیان چې باید او نه باید ولري نه، هغه د اخلاقو سره ارتباط لري او باید د جنسي روابطو اخلاق موږ مراعات کړو. وایي د جنسي رابطې اخلاق څه شي دي؟ وفاداري ده. تاسو میړه او ماینه باید یو بل ته وفادار واوسیږئ. داسې نه چې د میړه دې شاسول ته بل انډیوال سره اخته یا چې د میرمنې شاسول ته نجلۍ لري د هغې سره روابط پالي. تاسو باید یو بل ته وفادار واوسیږئ. کوشش وکړئ که چیرې بله ښځه مو خوښه وي، نکاح ورسره وکړئ، نامشروع اړیکې مه ساتئ، مخصوصا چې هغه بیا جنسي روابط وي. بعضې وخت انسانان عاطفي روابط ساتي، د نکاح دپاره دوی مشکلات لري، نسي کولی نکاح وکړي. نو عاطفي روابط که تاسو ساتئ، کوشش وکړئ چې میرمن مو اصلا په دا روابطو خبر نسي. هغه وخت خپل میرمن خبروئ چې هغه تاسو نکاح ورسره کړي. یعنې د میرمنې په شتون کې باید ستاسو میرمن د یو معشوقې احساس ونه کړي، بلکې کله چې مو د واده نیت درلودی ورته ووایاست چې واده کوم، دا احساس خپل ښځې ته مه ورکوئ چې تاسو واقعا یو معشوقه لرئ. بل احترام یو بل ته وساتئ. همیشه په جنسي روابطو کې یو د بل احترام وساتئ. داسې مه وایاست چې میړه پر ښځې باندې غالمغال کوي چې ته علاقه نه لرې جنسي رابطه برقرار کړي، او ښځه او میړه ته وایي ته مردانګي نه لرې. دا هغه شیان دي چې د دې سبب کیږي چې روابط خراب سي. وایي جنسي رابطه به په عاطفي صمیمیت سره تاسو پیلوئ. وایي تاسو نارینه همیشه په یاد ولرئ چې د عاطفي توګه خپل میرمن تحریک کوي، هغه ستاسو رابطې ته آماده کیږي. که تاسو د عاطفي
ویني ګاسه خپل میرمن نسي حمایت کولی نو تاسو نسي کولی چې جنسي رابطه برقرار کړئ. وایي وفاداري و جنسي روابطو ته و خپل میرمنې ته یا خپل میړه ته د دا سبب هم کیږي چې تاسو د خطرناکه ناروغیو څخه وساتي لکه د HIV ناروغي یا د ایډز ناروغي چې دا د جنسي مسایلو څخه منځته راځي. راځو دریم سوال ته. وایي آیا تغذیه یا غذا کولی شي زموږ د جنسي مشکلات را حل کړي؟ نه خیر، په عصري طب کې هیڅ داسې غذا نشته چې ستاسو جنسي مشکلات را حل کړي، بلکې تاسو کوشش وکړئ هغه کسان چې د وینې د چربۍ مشکل لري یا د شکرې ناجوړي لري، کوشش وکړئ خپل د وینې د چربۍ غذا دوام په مسلسل توګه وخورئ او خپل د شوګر دوام په مسلسل توګه وخورئ. یا هغه کسان چې جوړ دي کوشش وکړئ داسې غذاوې ونه خورئ چې ستاسو د وینې د چربۍ او یا هم ستاسو د شکرې ناجوړۍ سبب وګرځېږي، ځکه چې شکره ناجوړي او د وینې چربي د دې سبب کیږي چې هم د زړه والو نه بد کړي او هم د جنسي تناسلي آلې رګونه بند کړي. نو نور داسې یو دوا نشته، داسې یو غذا نشته چې تاسو وایاست چې په دا باندې تاسو جنسي لحاظه قوي کیږي. کوشش وکړئ د داسې غیر طبي شیانو څخه ځان وساتئ. بعضې وخت د زور طب یا هم طبابت کسان تاسو ته ځینې شیان درکوي د جنسي قوت دپاره، دا ټوله د تیرستلو دپاره چې عصري طب دا نه مني. څلورم سوال دی. وایي آیا اقتصادي وضعیت د جنسي رابطې سره تړاو لري که یا؟ په جواب کې موږ وایو چې نه، اقتصادي حالات خپله په جنسي روابطو پورې ارتباط نه لري، بلکې د ژوند مشکلات ارتباط ولري. که تاسو په ژوند کې مشکلات لري، که تاسو د کار ډیر کار کوئ، ځان خسته کوئ، ځان ته استراحت نه ورکوئ او د ژوند مشکلات مو دومره ډیر دي چې تاسو ارامښت ته نه پرېږدي یا ستاسو رواني ستونزې لري، بیا هغه وخت ستاسو په جنسي روابطو باندې تاثیر کوي. خو تاسو کوشش وکړئ خپل عاطفي روابط قوي وساتئ او اقتصادي مشکلات دومره ځان ته مه جدي کوئ چې ستاسو د ژوند د مشکلاتو سبب سي او ستاسو د ژوند مشکلات بیا ستاسو جنسي رابطه درته خرابه کړي. بل پنځم سوال دی. وایي آیا جنسي ناروغ د جنسي رابطې څخه باید پرهیز وکړي؟ او یا هم بعض وخت موږ لیدلي دي وایي هغه انسانان چې د زړه ناجوړي لري، هغه انسانان چې د شکرې ناجوړي لري، هغه انسانان چې د ملا ناجوړي لري، وایي دوی چې جنسي رابطه نه نیسي. عصري طب وایي په ټوله دنیا کې داسې ناجوړي نشته چې هغه موږ ورته وایو چې تاسو د جنسي روابطو څخه ځانونه وژغورئ. هر مریض کولی شي جنسي روابط ولري. جنسي روابط داسې یو څه دي لکه تاسو چې غذا او اوبو ته ضرورت لري، نو کوشش وکړئ خپل جنسي رابطه هغومره چې ستاسو بدن ضرورت ورته لري هغومره برقراره کړئ. مننه.